کار څنګه کولای شي کاکا؟ زما د دوکان ټول ځمکه دې انجمن ته ورکړې ده، تا ولې داسې وکړل؟ څوک وایي چې هغه دوکان ستا دی؟ تا ته مې له خپلې سرمایې کلونه پیسې درکړي رجایي. کاکا اعصاب مې مه خرابوه. هغه دوکان د استانبول تر ټولو ښه موقعیت کې پروت دی. ته نه پوهېږې چې هغه څومره ارزښت لري؟ ها نه پوهېږم، نه غواړم چې پوه هم شم رجایي. ما هغه ځای د ځوانانو ګټې لپاره ورکړی، ته غوندې بې شرفتۍ نه درکوم. سمه ده، زه به هغه دوکان او ځمکه بیرته په خپله واخلم. وبه ګورې. زهرا مېرمنې. ښاغلی مراده، سلام. خیرات د چیرته ځئ؟ تاسې دلته څه کوئ؟ له موکل سره مې کار درلوده، تاسې مې ولیدی ودرېدم. پوښتنې ته مې د ځواب رانه که. مونږ هغه ته ځو، د میرالدوی کور ته. نیسان هملته د زینب شلوه ویلې چې مور ته مې ورځم. زه به تاسې ورسوم، راځئ که نه؟ نه، مونږ ځو ژوندی اوسئ. سمه ده، زه نو نه شله کېږم. ښه شپه ولرئ. شپه په خیر. راځه زینب جانې. ښاغلی عثمانه، لږ به نورم په تمه شو، که نه بیا به احمد ورپسې ولیږو. بخښنه غواړم، زینب ډېر ژړل، مجبوره شوم چې رایولم نیسان خوري. مورې پولیس مې بدل که. سمه ده سهرا جانې، کومه خبره نه ده، ژوندی اوسې. هله لورې راځه چې پورته لاړ شو. هله راځه. هغه په اجازه مو زه بیرته ځم. ځم در سره ځم سهرا جانې. ما ته وګوره، دروغ مه وایه چې نه پوهېږم. ووایه سلیم چیرته دی؟ دا دی راغی. مراده؟ اصلی؟ سهرا؟ څه خبره ده؟ ووایې که نه، څه خبره ده؟ مخونو ته هم نه کتل کېږي. نور به څه خبره سلیم لا تر اوسه نه دی راغلی، ټولې په تمه کړي. زه خو هېڅ حیرانه شوم. ته څومره بې پروایي. هغه ستا ورور دی. اوس زه درته بې پروا ښکارم اصلي؟ سلیم خپلې کوژدې ته هم په وخت نه راځي، نو ته ولې ما بې پروا ګڼې اصلي؟ وګوره زه اوس راغلم. زه نو راځم. مراده؟ زویا په خیر راغلی. ژوندی اوسې. ستا خبره څنګه په ځمکه وغورځوم؟ هله راځه. مراد راغی میرال،
خو سلیم تر اوسه لا ورک دی. زه خو لیونی کېږم. په خیر راغلی زویه. ژوندی اوسئ. څنګه یې هارون کاکا؟ کېنه. احمد ملا صاحب؟ مراده په خیر راغلی. راځه کېنه زویه. یې ته څنګه یې؟ ښه یم وروره ته؟ بس دی 700 بجې دي خو ورور دې لا تر اوسه ورک دی. سلیم بیا غواړي چې موږ رسوا کړي. په ټول عمر کې م دومره نه اوس پک شوي. هرومرو کومه ستونزه ورته پیدا شوې، هغه چالاکه دی، اوس به راورسېږي. هر څه چې وایي په حق یې، نه باید داسې څوک په تمه کړي. سلیم دا حق نه لري چې ټول داسې په میدان پرېږدي. د سلیم په نوم یو ښوونکي ماته زنګ وهلی و. سبا یې زه ښوونځي ته غوښتی یم. کوم څه دې کړي؟ کوم څه مې نه دي کړي. د کوم بل کار لپاره به یې غوښتي یې؟ بل مې راته مه کوه. که څه دې نه وي کړي زه به یې ولې غوښتلم. درته وایم څه مې نه دي کړي، ولې په ما باور نه کوې؟ وبه ګورو عمره، وبه ګورو. عمر جانا له دې ځای نه لاړه شه، ما یوازې پرېږده. ما فکر کاوه وږی شوی به یې. جوس او ساندویچ درته راوړم عمره زویه. هېڅ هم نه غواړم، ما یوازې پرېږده. د باندې ووځه. هیله کوم ماته لږ غوږ شئ. اول مې لاسلې لور نه، بیا له تاسو ټولو نه د سلیم لپاره ډېره بخښنه غواړم. باور وکړئ زه هم ستاسو غوندې غمجن یم. ستاسې په وړاندې زه ډېر خجالت یم. دا کار ختم شو عثمانه. داسې یو څه مې تر اوسه نه ولیدلي. کوژده موژده نشته. راځه ځو. سلیم بخښنه غواړم، له ټول نه بخښنه غواړم. یو ډېر مهم کار مې درلود. ستونزه پیدا شوه، ناوخته شوه. دا هماغسې لاکې دی چې ما ورک کړی و. سمه ده.
اوس کوژده کوو عثمانه. سهار په خیر ښوونکې. سهار په خیر سهرا. حال علي جامې اغوندي. څو ځلې مې راویښ که خو بیرته ویده شوی و. سوریا کوم همداسې و، تل به یې ناوخته کوله. سلیم ښوونکیه، وکیل دې څنګه که خبرې دې ورسره وکړې؟ ګوره سهرا، که موږ اوس یو بل نه طلاق واخلو ډېرې لویې ستونزې پیدا کېدلی شي، تا ډیپورټ وي. څه؟ ښه دا اوس څه وکړو؟ تاسو نوې کوژده وکړه. مجبور یې په تمه شو، کوم څه نشو کولی. دا چې څوک خبر نشي باید یو څه وخت نور صبر وکړو سهرا. که څوک پوه شي هیڅ کار به ونه شي. حسینم د ټولو سترګې ماته دي، په ما شک کوي. ډېره ډارېږم چې څوک پوه نشي. نه نه، که موږ خپله خوله بنده کوو چاته څه ونه وایو هیڅوک نه پوهېږي. حسینم واده یو کال وروسته کوه انشاءالله. هغه ښوونکیه د اقامت کارت څنګه جوړ کړم؟ رښتیا وایې؟ د ښوونځي مدیر بیالي نه پرېږدي. ها خو مې له یاده وتي وو، خو اوس څه وکړو؟ زه چمتو یم ښوونکیه. حاله علي حاله، زه لږ کال لرم وروسته درپسې درځم. سمه ده، د خدای په امان مورې. په ځان پام کوه زویه. ښه ورځ ولرې سهرا. تاسو ته هم. اصلي لوري، ته څه وخت راویښه شوې؟ 1 ساعت کېږي. له ډېرې خوشحالۍ نه خوب نه راته. ما کوژده وکړه. پوهېږم ګرانې لوري. ښه، په دې وخت کې چیرته ځې؟ ښکاره ده چې د کوژدن څنګ ته مې ورځم، ورباندې سلام کوم او هغه ته خپل لاکټ ورښیم. مور جانې مرسته وکړه مورې. ولې نه لوري. چې ورغلې ورته وګوره چې ګوتمه یې ګوته کده او که نه. مورې آی سمه ده سمه ده. لورې ځان د ښه جوړ که او ورشه. د ټولو خولې بنده که.
اندېښنه مه کوه، له دې نه وروسته به سلیم یوه شېبه م یوازې نه پرېږدم. ما به له نږدې نه وپېژنې، ډېره مینه به راسره وکړي. د خدای په امان مورې. په مخه د ښه شه لورې. نیسان ته به په دې وخت کې چیرته تللې؟ ما ته وګوره، تیږه وګرځېدم ته چیرته ورکوې؟ لکه چې اوس راویښه شوې. په دې وخت کې هم څوک خوب کوي جلۍ؟ د سهار له لمانځه نه وروسته خوب وړې وم خانم شاه. خیرات دی په دې سهار کې؟ خیرات دی خیرات. نیسان هله کښېنه، خبرې درته لرم. ښه سمه ده. درته مې د درمان پیدا که جلۍ. ښه د شفا ورکوونکي ښځې نوم دې اورېدلی؟ ډېره بزرګه ښځه ده نیسان جانې. هغې ته چې هر ناروغ ورځي ښه کېږي. خلک وایي هغې ډېر ډانده او کاڼه جوړ کړي نیسان جانې. څه وایې خانم شاه خورې؟ ډېر ښه تعویضونه ورکوي. هغه ډېره بزرګه ښځه ده. ستا خاوند خو ملا دی که نه؟ دا ښځه همدل په اوداسه وي خورې ډېره پاکه ښځه ده. له هغې نه به تعویض واخلو. یعنې ته اندېښنه مه کوه، زه درته دروغ نه وایم. دې ښځې ته ورځو، ماشوم به دې ښه شي. هر څه به ښه شي، بیا به یې وګورې. زه څه ووایم؟ دا کارونه خو په تعویضونو نه کېږي. زه خو باور نه کوم. خو دنیا په هیله خوړل شوې، یو ځلې وازمایه. نه بیا هم مننه. خپله پوهېږي. زه نوره ځم، لږ کار لرم. په خیر راغلی وروره. ژوندی اوسې. ښاغلی هارون شته؟ نه تر اوسه نه دی راغلی. ته خو پوهېږي هغه په دې وخت کې دلته نه وي. رښتیا وایي، پام مې نه و. وبخښه وروره. بلې مورې، څنګه درشم مور جانې؟ ښاغلی هارون نه دی راغلی. دا ځای همداسې نشم پرېښودلی. سمه ده سمه ده مورې، همدا اوس درځم. خیرات دې وروره څه شوي؟ وروره ته 5 دقیقې په تمه شه، زه ځم بېرته زر راځم. سمه ده، ولې نه؟ خدایا ما وبخه، خدا کار باید وکړم. آها، ته دې چانس ته وګوره. دا نو اوس دلته څه کوي؟ بد قسمت. چای درته راوغواړم وروره. ژوندی اوسې، لږ کار راته پیدا شو، زه باید لاړ شم. سمه ده. په رښتیا ډېر خوشحاله شو. خدای دې درته مبارک کړي. ژوندی اوسه خوري. اصلا چېرته ده خورې؟ د سلیم ښوونځي ته ورغلې ده، تر څو چې خپل کوژده نه وي لیدلی ارامه نه کښېني. اوه ماشاءالله ماشاءالله. خانم شاه، صحرا دې ولې راوستې ده؟ مونږ خو تل دواړه یو ځای راتللو میرال خوري. ما ته یو کس بس دی.
نور نو د صحرا راتګ ته اړتیا نشته. خو مو نشته خانم شاه، که کار کوي یوازې وکړه. صحرا حالا نو خانم شاه، وخت مه تېروه، کار ته دې لاړه شه. په داسې خلکو به زړه نه سوځوي، په خپلو پیسو درته بلا جوړوي. خیریت د میرال میرمنې هغې ښځې له تا سره څه کړي؟ څه ووایم، ډېره خپکه ښځه ده. پام کوئ چې دا ښځه د کار کولو لپاره ونه غواړئ، د سر بلا درته ګرځي. تاسو خو پوهېږئ چې زه بې ځایه خبرې نه کوم. خیریت دی لورې، څه شوي؟ مرسته در سره وکړم؟ ژوندی اوسې. خو ښه نه ښکاري لورې. ښه یم، مننه. الله الله، څه به پرې شوي وي. عمره، له تا سره یو څه خبرې لرم. پرون ستا جامې لمدې کړې وې، دا کار چا کړی و؟ هیچا نه ښوونکی، زنګ ووهل شو، په معنا وخته کېږي. وخت لا شته، درته وایم له تا سره څوک داسې کوي؟ هېڅوک هم نه ښوونکی، موږ په خپل منځ کې ټوکې سره کولې. ښوونکی کومه خبره نشته. ته وګوره، حتما شیطاني کوي، لکه چې عقل سر ته نه ده راغلی. څه ورسره وکړو وروره؟ اوس راځه، زه خو پوهېږم چې څه وکړم. عمره، که ته ماته ونه وایې چې څوک دا کار در سره کوي، هر څه به همداسې دوام ولري. له درس نه وروسته درته په تمه یم. سبا ته به تاسې په وخت راځئ، سمه ده؟ زما د ماشومانو قرآن کریم نه دی زده. چا په خپل سر نه دی زده کړی، د یو چا مخې ته ناست دی او زده کړی. تاسو خپل مسؤلیت ادا که. اوس به موږ دوی ته قرآن کریم ور زده کړو، سمه ده؟ ډېره مننه. هیله کوم په مخه مخه. ته د کار خلاص که، زه په تمه کېږم. سمه ده. څوم نمرې؟ څلورم. آفرین. سلام سلیمه، څنګه یې؟ په خیر راغلی اصلي، مننه. ته څنګه یې؟ زه هم ښه یم، مننه. هغه له دې ځای نه تېرېدم ځکه راغلم، ویل مې راشم یو سلام درکم، یعنې لار مې هم دې خوا ته وه. ښه دې وکړل اصلي. راځه کښېنه، دواړه به یو چای وڅښو. مننه، روژه یم. ښوونکی مبارک دې وي. مننه کوم ښاغلیه. مبارک دې وي مېرمنې، ډېر خوشحاله شوم. مبارک دې شه ښوونکیه، خدای دې نیکه مبارک کړي. مننه کوم ښوونکیه. په خیر راغلې مېرمنې، مبارک دې وي. ډېره مننه.
یوکساله زه ځم دا بلونه تحویلوم دوکان دې تا ته امانت وي له ګاهکانو سره بد چلند ونه کې پوه شوې څه وایې عثمان کاکا ما څه وخت به چلند کړی اندېښنه مه کوه ته لاړ شه بیلونه دې تحویل که ملګرو ته دې ورشه چای او قهوه هم وڅښه خو که دوکان ته ګاهکان رانغلل زما غرض نشه عثمان کاکا بس که غلی شه خبرې مه کوه خپل کار دې وکړه کومې کاکا اوس وګوره وروره ته به وایې یوکساله زما ویښتان جوړ که زه ډېر عاجل کار لرم وروره یو ځل کښېنه یو کاس دی بیا څه نوبت دی اوس زه داسې یو څه درته ښیم چې په ژوند کې به د هېڅ داسې یو شی نه وي لیدلی ګرانه وروره شپه ورځ به ماته دعا کوې دا څه وایې یوکساله یو ځل خو مې دا مخ پاکه پاکوی مې وروره هغه اسانه دی ارامه شه اوس ماته ښه غوږ شه تنننن په لاس کې مې دا ماشین ګورې که نه وروره د دې پیړۍ معجزه ده هر ځای دی چې درد کوي دا په هغه ځای نه خلافې وروسته دې ټول درد ختمېږي زه خو ستا په درد پوهېږم ټوله ورځ په انټرنټ کې بوختې وروره اوږې به دې ډېرې خوږېږي که نه دا درته ګټه کوي رښتیا وایې خو اولې باید وګورم داسې نه چې واخلم مات وخېږي مات نه دی وروره وګوره مونږ خراب مال نه خرڅوو څنګه ده ها یوکساله څه شوي ګرانې خورجانې ته ماته ښه وګوره ته اوس دومره شوې چې ما سره چل کوې ها ته د دا خراب مال په خلکو باندې وهې ها ته لکه چې ځان ته ډېر هوښیار وایې زما ګرانې خورجانې که زه پوهېدله چې هغه خراب دی په تا مې خرڅاوه هغه مې په خپلې خور خرڅاوه زه داسې بد کار کوم که غواړې یک به دې تونې کړم خبره به برابره شي خورې څنګه خوله دې بنده که پیسې مې بیرته راکړه نه کېږي هېڅ نه کېږي خرڅ شوي شیان بیرته نه اخیستل کېږي که هغه شی خراب وي ګرانټي خو لري خورې کمپنۍ ته یې ویسه چې نوی درکې زه څنګه کم زه لاړه شه نو ما ته وګوره نور کسان دې ډوپه کړي وو په والله چې ته دوپه یې دوپه ما ته ډېرې اشارې مه کوه اوس به هغوی هم دلته راشي پیسې مې بیرته راکړه که نه اوس ما ورور ته ټولې خبرې کوم سمه ده زه یو ساعت وروسته ستا پیسې درکوم ژمنه ده که را دې نه کړې یاره یوکساله ډېر چالاکی اوس خراب مال دې په مام خرڅو ډېر دوپه انسان یې نه وروره د هغې خبرې مه منه هغې ټوکې کولې هغه ټوک ماره ده سلام سرایه میرمنې له غرمې وروسته مو خبرې کړې وې خو نن مې کار وخته ختم که دلته راغلم کومه ستونزه خو نشته انشاءالله بخښنه غواړم خورې د پکارۍ لپاره مې بل څوک راوغوښته له دې نه وروسته به هغه راسره کار کوي خو ولې کومه تېروتنه مې کړې خواړه مې په ګازو ایښي ول زه باید زر ورشم خورې لکه چې وسوځېدل هله نو لاړه شه دومره قیمتي بوټونو ته څه اړتیا ده یو ورځان بیه واخلو داسې نه کېږي زه تا ته تر ټولو ښه بوټونه اخلم ته به تر ټولو ښه شیان کاروې زویه انشاءالله زه اوس څه وکړم علي ته څه ووایم هغه سره مې ژمنه کړې وه خدایا د رحمت په دې میاشت کې ما له خپل رحمت نه مه محروموه ما سره مرسته وکړه ستاسو پام هیڅ شي ته نه وي ما ته غوږ شي چې ما څومره خبرې اورېدلې ټولې خبرې مې پرون واورېدې درته وایم چې لږ خو وخاندئ مهرباني سرایه څه دې وکړل څنګه دې چې راته ویلي و خورې بېچاره ښځه حیرانه ولاړه وه ډېر ښه صبر وکړه دا یې لا پیل دی په هر حال ګرانې ژوندی اوسې د خدای پامان میرال خورې په مخه دې خشه خوري
څه خبره ده ډیره خوشاله ښکارې. سریا مې پوهه کړې وه چې سهرا په کار کې ونه نیسي. هغه د ژوندې اوسې زما خبره یې ومنله. د همدې لپاره خوشحاله یم. چیرته ځې هلکه؟ فکر کوم چې سلیم ښوونکي ته شیطاني کوي. سلیم ښوونکي غوښتی یم. پوه شوم. سلیم ښوونکی تا ولې وغواړي ها؟ نه پوهېږم. ته درسونو لپاره یې غوښتی یم. لکه چې ته له موږ سره خیانت کوې عمره، اول باید له ما سره خبرې وکړي چې پوه دې کړم څنګه سلیم ښوونکي ته ځواب ورکړي. د څه شي خیانت؟ ما له چا سره خیانت نه دی کړی، قسم خورم. سلیم ښوونکي ته مې هېڅ هم نه دي ویلي. تا سره د باندې خبرې کوم، اوس دلته فارش مارش لوند نه کې پوه شوې. نه غواړم چې ټول زده کوونکو ته دې رسوا کړم. که څنګه هلکان مخکې شه. هله نه ګرانو ورونو، زمونږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د لمونځ لپاره جماعت ورکه. وی فرمایل داسې لمونځ ادا کوي چې دا مو وروستی لمونځ دی. فکر وکړه چې د دې لمونځ نه وروسته به له دې دنیا نه وداع کوئ. یو حدیث مې رایاد شو، تاسو ته مې مخکې هم وویل موږ به داسې په لمونځ ودرېږو چې وروستی لمونځ به مو وي. خدای دې قبول کړي. الله اکبر. غوښتل مې چې ډېر وخت در سره تیر کړم سلیمه. زه اوس یو ښوونکی یم اصلي. زده کوونکو سره باید شخصي خبرې وکړم. کله تا سره وویني نو کیدای شي له تا نه وشرمېږي. که وخت مې پیدا کړه نو هرومرو زه ستا څنګ ته خپله درځم اصلي. هلکانو، عمر مو نه دی لیدلی؟ نه مو دی لیدلی. که مو ولیده ما ته یې راولېږه. سمه ده ښوونکیه. داسې چې ده زه نور ځم د لیدو په هیله. په مخه دې ښه. ما خوشي کوي. خوشي کوي. خوشي مې کوي. په ما څه کوئ؟ په ما څه کوئ؟ مه ډارېږه زمریه، لږ څه لوبې در سره کوو. ایته قسم خورم ما چاته څه نه دي ویلي. ما پرېږدئ. پوهېږم څه دې نه دي ویلي، خو موږ خپل ساعت څنګه تېر کړو؟ دلته نرغوندې اوسئ. زما له خبرې نه سرغړونه ونه کړي. پام کوه چې چاته څه ونه وایي. مهرباني. هو زه یم. ووایه خندان میرمنې. همدا اوس تاسې دلته راځئ. سمه ده. هلکانو، عمر مو نه دی لیدلی؟ عمر مو نه دی لیدلی؟ بکسای دلته ده خو خپله نشته. څه خبره ده؟ هغه چیرته دی؟ کینئ. په ښوونځي کې نشته. زه هم نه پوهېږم چیرته دی.
کتابونه مو خلاص کړئ. د عمر مور دلته ده. هغه ښځه ډېر صلاحیت لري. ښوونځی به سرور وګرځوي. که زوی پیدا نه شو 50 مفتشان دلته راولي. هر څنګه چې کېږي هغه هلک پیدا که. ته پوه شوې؟ پوه شوم. موږ د قرآن کریم په کورس څه وکړو په تنګ کېږو احمد ملا صاحب. سمه ده احمد ملا صاحب، خو موږ هلته لوبې هم کولی شو. یعنې ستاسو د دواړو زړه په تنګېږي. موږ په کورس کې کمپیوټر هم لرو. که غواړئ قرآن کریم په کمپیوټر کې زده کړئ، تاسو خو هره ورځ هسې نه هم انټرنیټ کلب ته ځئ، بې ځایه پیسې مصرفوئ. دلته راشئ، یو څه به زده کړئ او پیسې به مو هم جب کې پاتې شي. موږ نشو کولی ټوله ورځ په دې کورس کې تېره کړو. سمه ده، موږ شطرنج هم لرو. که غواړئ زه هم در سره لوبې کوم. احمد ملا صاحب موږ د کمپیوټر لوبې کوو، یعنې د موټر ځغلولو گیم کوو. ښه داسې چې دا نو یو کار به وکړو. تاسې ماته د کمپیوټر گیم را زده کړئ، زه هم تاسو ته شطرنج زده کوم. څنګه؟ یوه شېبه ملا صاحب، ته اوس له موږ سره د موټر ځغلولو گیم وهې؟ څه ووایم، اوس خو مې ژمنه وکړه، کوم یې څه خبره ده؟ ماشومانو لږ لرې شئ، موږ ته اجازه راکړئ. ملا صاحب تا سره دا کارونه ښه نه ښکاري. زما کاکا د وغولوله، هغه نه د دوکان واخیسته. خیري کاکا له ما او تا نه ډېر هوښیار دی. هغه ساده نه دی، ته ساده یې. ډېره بده ده. ملا سړی خو له دروغ ویلو نه هېڅ نه شرمېږي. تا خو زما ساده کاکا رسما غولولی دی. زما کاکا د بې کسه فکر کړی ملا صاحب. ها وای 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 هلکه رجایي، ټول خلک خو تا وغولول، ټول خلک دی دو پکړل، اوس دی د کاکانو بد دی. ها ورک شه ورک شه ورک شه، اعصاب مې نور مه خرابوه. ته څه وایې کمقله؟ ها څه وایې؟ کاکا زما دوکان زما، هغه دوکان درته نه پرېږدم. هغه دوکان زما دی. رجایي لږ په ارامه خبرې وکړه. لاس دې لرې که. دا کار به په محکمه کې ختمېږي. ټول به یې وګورئ. تاسې نه پرېږدم. دوکان زما دی زما. توبه توبه. ډېره ګرمي ده، باور وکړه سوځم. په لاره کې مې نازیه مېرمنه ولیده، د سړک په سرې نیم ساعت خبرې راته کولې. اصلي لورې لور دې کوژده وکړه، واده یې څه وخت دی؟ پر 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 دا څه ډول خلک دي؟ اصلي څه شوي لورې؟ نه پوهېږم، نن د سلیم ښوونځي ته ورغلی و مورې، هغه له ما سره په کوژدې کولو شرمېده مورې. فکر کوم ما سره مینه نه لري مورې. څنګه در سره مینه نه لري؟ داسې کومه خبره نشته. مینه به در سره کوي. هغه به ولې له تا سره مینه نه لري؟ اصلي هلکان په دې خبرو لږ شرمېږي ګرانې لورې، خپله مینه نشي څرګندولی. ته به یې پام ور اړوي لورې، لکه ژاوله ورباندې ونښله. پوهه شوې؟ حسینه هم داسې کوم مورې. خو بسنه نه کوي لور جانې، زړه دې نور مه خفه کوه. پوه شوې؟ ته دې خپله مینه او علاقه سلیم ته ور وښیه ګرانې. رښتیا به یې مور جانې، زړه یې لاسته راوړم. آفرین، اوس د ښه خبره وکړه. حسنم نور هر څه ستا په خوښه کېږي لور جانې. سهرا نومې ښځه به 3 ورځې همدلته پاتې نشي، زیورې کېږي. څنګه به لاړه شي مورې؟ ستا د مور له برکته له دې ځای نه ځي. د سیمې ټولو ښځو ته مې دا ویلي چې له دې نه وروسته به سهرا ته کار پرېږده چې سلام به هم نه ورکوئ. هغه به یم ډېر ونه زغمي. 3 ورځې وروسته له دې ځای نه ورکېږي. ته به هم له دې نه وروسته له دې غټې بلا نه خلاصه شي زما ګرانې لورې. پوهه شوې که نه؟ مېرمنې دا ټیکټ بیرته نه اخیستل کیږي. ولې نه اخلئ؟ د دې ټیکټ تاریخ تیر شوی نور نه منل کیږي. بخښنه غواړم مېرمنې. سمه ده، د خدای په امان.
هلکانو ټول ځایونه مو ولټول هو ښوونکیه هېڅ چېرته هم نشته زما زوی چیرته دی؟ زه غواړم هغه ووینم. پیدا کوي اغلې د دې ښوونځي زده کوونکي تاسو ته امانت دي. زه اوس د وزارت ته ستاسو شکایت کوم ښاغلی تناره. خاندان مېرمنې لږ صبر کولی شي؟ مهرباني وکړئ زما دفتر ته لاړه شئ، عمر به اوس راشي. یو ساعت کېږي چې زه غلطوم او تاسو خبر نه یئ. هیله کوم هلکانو ټول ځایونه ولټوئ. عمر مو چې نوي پیدا کړی رانه شئ. سمه ده ښوونکیه. زه ستاسو ښوونځی تړم او ستاسو شکایت تفتیش ته کوم. تفتیش؟ دا خو ژاړي ورته وګورئ ژاړي بیچاره څه شوي ماشومه ولې ژاړې وږی شوی یې لکه چې بیا د ځمکه لمده کړې پلار مې ده بله پلاره بله پلار یوه شیبه هم ته نه ورکوي زه بیرته راځم تاسې مې خو وځوروئ سمه ده وروره زر بیرته راشه څه شوي ماشومه لکه چې وږی شوی یې خاندان ته به زنګ ووهو چې لږه ډوډۍ درته راوړي عمر هم نه ده لیدلی؟ نه ورونه مو دی لیدلی. عمر مو نه دی لیدلی؟ راځه چې پاسې وګورو. د عمر درسونه بد نه دي، چاته یې زیان نه دی رسولی. تر اوسه یې د ښوونکو په وړاندې به احترام یې نه ده کړی مېرمنې. زه خو وایم عمر له نورو زده کوونکو نه لږ توپیر لري، یعنې ډېر عاجز دی، هېڅ ملګري نه لري. په دې عمر کې د هغه لپاره دا نورماله خبره نه ده. په دې عمر کې هلکان ډېر اجتماعي او چالاکه وي. او ولې هغه عاجز دی او ولې ملګري نه لري؟ ته له کوم وخت نه عمر پېژنې ښوونکیه؟ ګورې خاندان مېرمنې، زما په خبرو غلطه پوهه نه شئ. ته د عمر مورې مېرمنې، د هغه حالت سره احساساتي چلند کوئ. ته نه پوهېږې چې ستا دا چلند د هغه لپاره ډېرې لویې ستونزې پیدا کولی شي مېرمنې. له دې سره هغه خپل ځان له ستونزو او ناخوالو نه نشي ژغورلی. زما زوی ډېر تکړه او اجتماعي هلک دی ښوونکیه. ولې نه مېرمنې؟ خو غواړم چې له تا نه د عمر په اړه ډېر معلومات واخلم خاندان مېرمنې. په کوڅو کې کوم څوک ملګري دي؟ څومره وخت کمپیوټر سره تېروي او څه کوي پکې؟ په رخصتیو کې څه کوي؟ فوټبال کوي که نه؟ که دا معلومات ماته راکئ، زه به له عمر سره مرسته وکړم. ښاغلې سلیمه، دا منم چې ته رهنما ښوونکی خو ډاکټر نه یې پوه شوې؟ دا چې یو هلک ستا په خوښه کار نه کوي هغه سره د ناروغ چلند نشي کولی. عمر زما هر څه دی او تا ته د اجازه نه درکوم. استغفر الله، ما ورته ناروغ نه دی ویلي، زه داسې خبرې نه کوم. زه ستا دې چټیاتو ته ځواب نه لرم سلیم ښوونکیه، دا خبرې د بس که نور. لکه چې په عمر کوم څه شوي، زه مې زوی غواړم همدا اوس، پوه شوې؟ خاندان مېرمنې ارامه اوسئ، کومه خبره نه ده، هغه اوس راځي. هیله کوم کښېنئ. ملګرو عمر مو نه دی لیدلی؟ نه نه مو دی لیدلی. دا هلک اوس چېرته لاړه؟ په یو ځای کې هم نشته، اوس څه وکړو؟ کېدای شي هغه یې تښتولی وي. څه خبره ده ماشومه؟ مه ژاړه مه ژاړه. راته ووایه زویه وروسته بیا ډېرې ستونزې جوړېدلی شي. ته ما هغې ته بیولی شي خورې، خو چاته څه مه وایه، خیر دی. څه دې اورېدلي؟ پوهه نه شوم. میرال دروازه په دروازه ګرځي. هسې دی ځان په تکلیف کړی ښاغلیه، مننه کوم. عالیې وکیل یې ځان ته نیولی، ویل یا به یې په رضایت راکوئ یا یې په زور اخلم. زه مرسته نشم کولی.